محترمو عزتمنو تاسې دغه کیسه ښه په غور سره واورئ. دا کیسه چې چا لیکلې ده چې واقع د هغه سره به پیښه سوې وي او که نه، خو دا یو حقیقت دی. دارنګه ډېرې مندې زموږ سره په دې باره کې رابطه کوي چې داسې واقعات یې ورسره پیښ سوي دي. داسې موږ ډېرې واقعات په کتابونو کې نورې هم لیدلې دي او خپله هم دغه واقعات موږ مشاهده کړي دي. نو تاسې دا کیسه در اخره ښه په غور سره واورئ او په آخر کې به د یو مور درد هم ستاسو سره شریک کړو. یو سپین سره بوډۍ ښځه چې هر وخت به د خپل زوړ کور د دروازې و مخ ته ناسته وله. نو یو ورځ داسې پر هغه لار باندې څوک تېرېدی، نو د هغو پکې پام سلو. نو څو ورځې څخه وروسته چې وکتله چې پر هغه لار تېرېږي، هغه سپین سره بوډۍ د دروازې و مخ ته ناسته ده، وچې شونډې، چاودلې پښې او زړې جامې پر تن دي. نو هغه سړی ورځي، ورته سلام کوي. د سلامه څه وروسته پوښتنه ځین کوي چې مورې څنګه یې؟ هغه سپین سرې بوډۍ لاس د سترګو سلوړ ونیوی او ډېر په ځیر سره ورته وکتل او ورته وویله چې زه خو ښه یم زویه. هغه لاروي ورته وویله چې مورې داسې راته معلومیږي چې لکه ته چې نور څوک نه لرې. زما د پاره پرښتې جنت او عبادت د ژوند. هغه سپین سرې بوډۍ ورته وویله چې ولې نه، شکر دی، 6 زامن مې دي، خدای دې راته ژوندي لري. هغه لاروی ورته وایي چې مورې ستاسې له کوره داسې معلومیږي چې د زامنو کاروبار دی خراب دی، څه کار مزدري لکه چې نسته. هغه بوډۍ ورته وویله چې نه زوی، شکر دی، په ټولو زامنو مې ډېر لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي، یو انجینیر دی، بل ډاکټر دی او نور هم لوی کارونه روان دي. پلار یې هم تر اوسه پورې ژوندی و. ټولو بچو ته مو ودونه وکړله. دا 2 میاشتې کېږي چې پلار یې هم وفات سوی دی، الله دې وبخښي. ډېرې سختې زما د بچو سره تېرې کړې وې. هغه سړی ورته وایي چې مورې زامن دې کم دي؟ هغه بوډۍ ورته وایي چې زامنو ته مې الله ډېر مال دولت ورکړی دی، هر یو ته چې مې واده وکړو بس الله جل جلاله به ورته بل ځای کې ښه کور او د ژوند سهولت ورکولو. ټوله زامن مې هلته یو 2 کلي مخکې وسیږي. نو هغه سړی ورته وویل چې مورې نو ته دلته څه کوې؟ د دې دروازې و مخ ته ناسته وې. هغه سپین سرې بوډۍ ورته وویله چې په دې لاره مې هر سهار زامن تېرېږي، زه صرف د هغو د لیدلو دپاره کښېنم، خو اوس مې سترګې ډېرې ضعیفې سوي دي او په موټر کې ناست زامن سم نه سم لیدلی. محترمینو داسې دا څه دا یوه مور نه ده، داسې په زرونو په لکونو مندې دي چې د دروازو و مخ ته د خپلو زامنو د لیدلو په انتظار باندې ناستې دي. آیا دغه زامن دا سوچ و فکر نه لري چې دغه بوډۍ دا سپین سرې مور چې زه هم کډه جم وکم بل زوی هم کډه جم وکړي، د دې پالنه او پرورش به څوک کوي؟ آیا دا زامن دا فکر نه کوي چې دا هغه مور ده چې ډېرې شپې به پر ماړو نکړې وي، دا هغه مور ده چې ما به ژړله دی به هم را سره ژړله؟ آیا دا زامن دا فکر نه کوي چې دا هغه مور ده چې ټوله شپه زما د وجې څه دې ویښه تېروله، زه به یې د لاس نیولی وم، په ما به یې تګ زده کاوه؟ دا غور و فکر نه کوي؟ آیا دا زامن دا فکر نه لري چې د دغه مور د پښو لاندې جنت دی؟ آیا دا زامن دا فکر نه کوي چې د مرګ وروسته به الله زموږ څه پوښتنه نه کوي؟ آیا دا ویره تا ته نسته چې سبا به ستا زامن هم ستا سره داسې وکړي؟ ولې د مور خیر خبر نه اخلي؟ ولې د مور پوښتنه نه کوي؟ څنګه زړه دې دی؟ څنګه ستا زړه پر دغه سپین سرې مور باندې نه رحمېږي؟ تاسې د دغه مور خبرې واورئ، درد یې واورئ چې موږ
د څه مصلحت په خاطر داغه اواز بدل کی. تورک یې واده مې ور وکړي او واده سره بېرته سره جلا سو، نو ډېر ورسره په زحمت یم. ټلیفون مې نه پورته کوي چې دا هر څه زنګونه یا زه ور وهم یا پلار، دی بس ورته جواب نه راکړي. بابا بخته زما وروره، زه بېخي ستړی سوی یم. زما د زوی څخه تاته یو ذکر یو شی در معلوم یې که چې ما ته د خدای پر پاره وښوئ، ستا د خدای جنو دنیا سمه کړي. نو که تاته زحمت نه یې که ما ته چې یو دغه شی راورسول چې د ده ښه خدای په وکړي او دی بېرته خدای ورای راسته راواړي او زموږ په زړه و په خوله سې دا به ستا خدای پاک یو جنو دنیا در ښایسته کړي. خدای خو چې تاته وزونه درکړي، خدای دې در دغه لعنون اوچته که دعاوې درته کوم چې هر مسیج اورم نو په دغسې ډېر په مشکلات کې یې زه و پلار نو که تاته یو شی معلوم یې که موږ ته راوښوي او د خدای شفه وکړله ستا به خدای جنو دنیا در ښایسته کړي. دغه مې درته ویل الله چې من تاسو دا خبرې واورېدې نو مه کوئ عزتمنو دامندې مه ژړوئ. د دامندو د اوښکو څه به سیلاب طوفان د باندې راسي، خوشحالي به دې در برباد کړي، بنګلې به دې در تباه کړي، بیا به ژاړې لاسه به دې څه نه راځي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي رښتینې قصې.